د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي د تیر په پرتله اوس د مخابراتي شبکو خدمتونه ښه شوي، بلخوا د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم له یادو ستونزو سره مخ دي. په ساحه کې چې د میدان مرکز ساحه د شبکې بیخي ښې دي، ښه کار کوي، انټرنیټ ښه کار، انتنونه ښه پوره فعال دي، شپه ورځ ښه کار کوي. مخابراتي شبکې دلته ښې فعال دي او ښه کار کوي، خو صرف په لرې ولسوالیو کې یګان ځایو کې کار نه کوي چې هغه د نرخو لرې ځایو کې کار نه کوي، نرخ ولسوالۍ کې بعضې اطرافو کې کار نه کوي او وردګو حصو کې. د دغه ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي په سخت کال کې په بېلابېلو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعاله کړي دي چې یاده ستونزه ورسره تر ډېره هواره شوې ده. مخابراتو په برخه کې موږ د دې ولایت په سطحه باندې الحمدلله څه کله ډېر سره وړاندې لرو، نو آینده کال کې بل دې نه هم زیاتې شي چې له هغې جملې څخه موږ 4 دانې سایټونه نصب کړي دي چې یو دانه په میدان وردګ ولایت جریز ولسوالۍ کې راشکوب په غونډۍ کې سلام سایټ ده، او دوهم له دې جملې څخه موږ په چک ولسوالۍ کې 2 سایټونه فعال کړي چې د افغان بیسي مخابراتي شرکت او یو دانه سایټ چې فعال شوی ده د جغتو په ولسوالۍ کې د افغان بیسیم ده، او د جغتو په ولسوالۍ کې 2 دانې سایټونه، یو دانه سایټ د اتصالات تر کار لاندې ده، او همداسې په سیدآباد ولسوالۍ کې هم یو دانه سایټ د موږ تر کار لاندې جریان لري کار پکې. د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي په راتلونکي کې پلان لري چې د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د نورو مخابراتي شبکو ترڅنګ د سلام مخابراتي شبکې انتنونه فعاله کړي چې په دې سره به د میدان وردګ ولایت د لرې پرتو سیمو د خلکو ستونزې هم په بشپړه توګه هوارې شي.